نو پروګرام به شروع کړو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د قدر وړ خورو افغانانو به سلامون محرکلی کوم. آرزو دارم که رفت صحت برتن داشته باشین. مثل که وعده سپرده بودیم که امروز تاریخ 2 دسامبر که شنبه است وعده کردیم که امروز لایف میم و شاید همین معلومات های آخر سال برای شما ارائه کنیم. نو نن د اجنډا مطابق مخته ځو دوستانو. لومړی به په افغان انیمیشن پروګرام باندې خبرې کوو او بیا کوم زموږ ملاقاتونه چې دغه د اړوند د اداراتو د مشرانو سره دي چې په هغې کې د افغان انیمیشن پروګرام خبره ده چې ډېر دوستان پوښتنې لري او ورسره په ضمن کې د نیچرلایزیشن خبره راځي. بل د فیملی ریونیفیکیشن په اړه خبره ده. نو په دې به سره یو څه وضاحت درکو او که تاسې بیا څه پوښتنې لرئ کولی شئ چې موږ لاس په لاس بیا ورسو. رفیع الله چکري صاحب دلته موږ سره دی. خوشبختانه په ډېره سختۍ مو لاس راوړی دی او حاضر کړی مو دی ځکه چې د ډېر زیات نه خوښېږي سوشل میډیا او اجتماعي دغه ټول نور کارونه دا پر مخ وړي. د صحنې شا کوم کارونه چې دي الله دې اجرونه ورکړي. دا به د انټرنیشنل پروټیکشن په اړه تاسو پوښتنې لرئ یا کوم پیشنهادونه دا لري یا وضاحتونه لري یا به تاسو ته درکړي. او په آخر کې به بیا زه د فیملی ریونیفیکیشن په اړه او د نیچرلایزیشن په اړه وږیم. چکري صاحب مهرباني. اول دې سلام ورسېږي ټول دوستانو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاستئ. څنګه چې طارق صاحب وویلې مونږ په دې هغه کې په ګډه کار کوو. نو د دوستانو د کور آبادي د تاسې د تشویق له امله چې دی مونږ کولی شو چې زیاتر کار وکړو زیاتر کوښښ وکړو. اگر چې زه په سوشل میډیا کې ډېر نه ښکارم او ډېر زیات په صفحه باندې نه راځم خو بیا هم پس پرده یا پس شا چې دی کوم حده پورې چې وسه کیي انشاءالله خپله هلې ځلې کوو چې تر څو وشو کولی تاسو ته هغه ستاسې د سوالونو ځواب در پیدا کړو. نو څنګه چې طارق صاحب وویلې د آی پی او کې زیاتر زه په آی پی او کې یم انټرنیشنل پروټیکشن آفس. نو زیاتر سوالونه که د آی پی او په باره کې انشاءالله نن به کوشش وکړو چې ټول ته ځواب ورکړو. اگر چې دلته سوالونه چې ځوابوو یو شی پام ورته وي چې نوم نه اخلو خو که ستاسو سوال په هغه کټګریانو کې راځي نو انشاءالله ټول به جامع ځواب شي. بعضې سوالونه را روان دي دلته د آی پی او په باره کې چې بعضې خلک دي بعضې افغانان دي چې نور ملکونو کې اوسېدلي دي ګوتې شته یا هلته یې چې دی اسایلم کړی یا ازیل یې کړی. نو د هغوی په باره کې باید دونه ووایم چې دې کې هغه قانوني برخه یې دا ده چې کله ته یا هر څوک چې دلته راځي آی پی او ته نو د هغوی نه چې دی ګوتې اخیستل کېږي د ګوتې نشان اخیستل کېږي او تقریبا ګوتې چې دي داسې 90-95% وخت چې دی دقیقې او هغه راوځي. خو په دې کې بعضې نور شیان دي چې هغه غیر رسمي طور باندې افغانان هغه نه ګټه اخیستی مخکې او اوس هم چې دی کولی شي هغه نه ګټه واخلي. لیکن دا داسې مونږ ډېر ډاډه نه شو ویلی چې حتما به همداسې وي. مثلا د ګوتو وتل او د برته لیږلو اگر چې داسې کوم حادثه واقع نه ده شوی یو کیس نه چې د هغوی د اتریش اسنادو او هغوی اسناد یې وو نو دلته راغلی او ازیل یې کړی و سړی بیرته لیږل شوی او په دې نږدېو کې یو څو دوستانو چې ما ته یې ورقې لیږلې وې چې بله وبخئ نو یو څو دوستانو چې هغوی ما ته بعضې ورقې را لیږلې وې چې د هغوی ګوتې په هغه کې وې بلغارو
بلغاریا کې. نو د هغوی ته بعضې ورقې لېږلې وې چې هغوی بیرته غوښتي وو، خو په ضمن کې 10 ورځې وخت ورکړی وو چې تاسې کولی شئ چې دې تصمیم په هغه باندې تاسې اپیل وکړئ. یعنې حق درکوي تاسو ته چې تاسې بیرته اپیل وکړئ او هغه کوم تصمیم چې نیول شوی و هغه یعنې امکان شته چې بیرته تاوسي. نور سوالونه دلته یو بل ورور هم سوال کړی چې زمونږ کوم دوست دی په بلجیم کې او د هغه هلته منفي شوی. نو څنګه چې ما وویل بلجیم ټول اروپایي هیوادونه چې دي دا ټول په یو کټګري کې راځي. که هغوی دلته راځي او دلته اسایلم کوي ازیل کوي نو آیرلند هیواد چې دی څوک د ازیل نه منع کوي، لیکن دا چې نتیجه به یې څه کېږي هغه تاسو ته بهتره معلومه ده دوستانو، ځکه چې اکثریت افغانان چې دلته راغلي دي د هغوی د ګوتو نشان شته. ځکه چې طبیعي خبره ده آیرلند چې دی د اروپا آخري هیواد دی چې دې ځای پورې رسېږي، نو یو ځای نه یو ځای کې چې دی ستاسې ګوتې لګول کېږي. طارق صاحب ته په دې کې څه وایي؟ نو چکري صاحب خو د آی پی او په اړه مفصل معلومات درکړل. بیا هم د پروګرام په لابلا کې چېرې تاسو پوښتنې لرئ او کوم پوښتنې په کمنټونو کې تاسو دلته کړي دي او یا هم چې نن زموږ رسمي ایمیل د افغان کونسل آیرلند کوم جیمیل چې د هغې ته هم راستولي دي او کومه پوښتنه چې د شورا صفحې ته تاسو رالیږلي دي هغه مې هم یو څه درج کړي دي او چکري صاحب سره مې شریک کړي وي او هغې به لږه ډېره رڼا پرې واچوله. خو بیا هم که چېرته پوښتنه لرئ نو د پروګرام په لابلا کې څنګه مې چې ویلې کولی شو چې ځوابونه درکړو. د افغان اډمیشن پروګرام اصلي کوم دا اوس چې کومه پروسه روانه ده ډېر زیات دوستان په دې اړه تشویش کې دي. د افغان اډمیشن پروګرام د مشر سره مې بیا هم دا تېره ورځ خبرې درلودلې، ډېرې مفصلې خبرې مو وکړلې. نو الله دې وکړي چې ښه په خلاصو غوږونو یې واورئ او نور تر خپلو کورنیو او دوستانو یې ورسوئ. افغان اډمیشن پروګرام خو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه وه دغه افغان اډمیشن پروګرام پخوا د آی هب په نوم یادېده، انټرنیشنل هیومینیټیرین اسسټنټ پروګرام چې و 2 ځلې خلاص شو بیا بند شو. نو د جمهوریت د سقوط نه مخکې دا بند کړی و. ډېر دوستان په دې آګاه دي چې ډېرې هلې ځلې مو وکړې، ستاسو ټولو په همکاري بخښنه غواړم، نو منډې تړلې مو وکړې او دا پروسه مو جمهوریت ته هم سقوط وکړ، حالات افغانستان کې هم په بد وضعیت شو، خو بالاخره دا پروګرام خلاص شو. اوس نتیجه دا ده چې دوی باندې ما او تاسې ټول دا کم تاسو تشویشونه چې لرئ کم دوستان فل فورس سره چې په انګریزي کې ورته ویل کېږي په دې مې فشار پیچولی دی او ډېر یو مسؤلیت پذیره ټیم یې هم ټاکلی دی. نو وزیر د عدلي وزیر علم مکنتي د کور وداني هغې دا کوم نوی ټیم چې راوستی دی تر ډېره بریده ښه ټیم دی، مسؤلیت ډېر اخلي. نو دوی دا فیصله کړې ده یا دا دومره کولی شي چې د 10 نه تر 12 فیصلو پورې هر هفته تاسو ته درولېږي. ډیډلاین یا ټایم فریم غلط ټایم فریم نشي درکولی، ډېر فشار مې پرې واچو. نو بیا هم لکه څنګه چې ما په شروع کې ویلي موږ راروانه اونۍ ځکه چې راروانه اونۍ یوازینۍ اونۍ ده یا څو ورځې وروسته بیا کرسمس او نیو اییر او دا مسایل راځي، د جنوري تر 15 پورې بیا رخصتیانې دي. نو موږ ملاقاتونه لرو، الله دې وکړي چې دا ملاقاتونو ته یعنې سره وشي. چکري صاحب به هم هلته وي او زه او بعض نور دوستان. نو دغه ملاقاتونو ته که تاسې چېرته ډېر زیات جدي پوښتنې کنسرن سجیشنز انتقادات پیشنهادات لرئ نو بیا هم وایم چې تاسې نه هیله ده چې تاسې یا یې د شورا استازو سره شریک کړئ. سراسر شورا استازي لرو، موږ واتساپ ګروپ لرو، تقریبا خواوشا 80 د شورا استازي دي چې په هر کاونټي کې 3 شورا استازي دي. او یا هم چنان که چېرته چا سره نه شریکوئ د هرې ممکنې وجې نو تاسو کولی شئ چې د جیمیل د لارې موږ ته په انګریزي کې راولېږئ. ستاسو نو یوازینۍ هیله زما دی چې هغه وخت بیا زه وکولی شم چې د خپل رسمي وظیفې نه دندې نه وروسته وکولی شم دغه ملاقاتونه
په ښه شکل دغه کوم که بیا هغه زه د پښتو او درینه انګریزي ته اړوم یو څه ټایم کنزیومینګ به وي او ډېر وخت به ونیسي. نو هیله ده چې دا موارد موږ سره د جیمیل د لارې، د شورا د فیسبوک د صفحې د لارې، د ټویټر د لارې، هر ممکنه وجه چې تاسو ته اسانۍ د هغې لارې موږ ته راورسوئ په انګریزي ژبه کې، تر څو ما او چکري صاحب وتوانېږو چې دغه ستاسې پوښتنې په ښه شکل او څنګه چې تاسو لیکلي دي چې هغه د دغه موجوده ارګانونو د رئیسانو سره شریک کړو او مخته یې ورته کیدو چې افغانان دغه مشکلات لري. بیا هم تاکید کوم پوښتنې، پیشنهادونه او سوالونه مو په انګریزي ژبه تر موږ راورسوئ. دا دی دا. بل د آی پی وي په اړه خو اجنډا کې دا ووه او چکري صاحب خبرې وکړي. نو چکري صاحب به کوم پوښتنې چې تاسو رالیږئ دا به ځان سره لیکي او بیا به خبرې کوي. د فیملی ریونیفیکیشن په اړه بعض دوستانو مسایل رالیږلي وو، تشویشونه یې رالیږلي وو چې داسې اوازې دي یا داسې انګل کېږي چې فیملی ریونیفیکیشن اپلیکیشن نه قبلیږي تر څو پورې چې تاسې کور ونه لرئ. بیا هم تېره ورځ زه د فیملی ریونیفیکیشن د مشر سره وغږېدم او هغې وویل چې داسې کوم هغه ګایډلاینز کې هغه ریکوایرمنټ کې داسې څه نشته دی چې ته باید کور ولرې تر څو ستا په هوساینه قبوله کړي. نو بیا هم تاکید کوم چې ضروري نه ده چې تاسې کور ولرئ تر څو ستاسې د فیملی ریونیفیکیشن د کډې د بچیانو څوک هم چې ورکړي په هغه اپلیکیشن کې خو هغه کوم ریکوایرمنټ تاسو باید پوره کړي اوسېږي. یعنې ستاسې چې کله کنفرمیشن واخیسته، کارسپانډنس راغی چې تاسو ته ځواب در ورسېده، بیا نو تاسې تشویش مه کوئ. هو په قانون کې 6 میاشتې وایي خو تر 14 میاشتې پورې نیول کېږي. زما شخصي مشوره به تاسو ته دا وي که چېرته ستاسې درخواستونو تر 12 میاشتو پورې نیولي وي نو بیا تاسې کولی شئ چې خپل بیا هم وایم تر روانې هفتې پورې موږ ته په ایمیل کې د شورا ستاسو سره او یا هم د واتساپ ګروپ یا شخصي ما سره که زما واتساپ شماره لرئ په واتساپ کې پیام پرېږدئ، زنګ نه به تېرېږو. په انګریزي ژبه موږ ته خپل ریفرنس سره خپله مشکل راولېږئ او یا هم که چېرته تاسې پرایورټي لرئ یا جدي مشکل جدي ګواښ سره مخ یاست په افغانستان کې یا ولنریبل فیملی ممبر لرئ، فرض که ناروغان لرئ، شما می توانید که مسائل برای ما در ایمیل ما روان کنین در زبان انگلیسی. باز ما و چکری صاحب انشاءالله العزیز ای را هم وقتی که ملاقاتی داشته می باشیم همراه رئیسی فیملی ریونیفیکیشن ایشان با میزشان میمانیم. پات شو د نیچرالایزیشن خبره. نیچرالایزیشن د پاره هم باز دوستان رابطې کړې وي او ډیر دوستان دا ویلي چې وخت څومره نیسي. بیا هم وایم نیچرالایزیشن اخیری 2021 کې چې ما سره بعضې ارقام هم شته دی، زه به دغه ارقام تاسو ته زر زر ووایم تر څو دوستان سره ډېر زیات دغه نه شي. په هیلن مکینټي اخیري په دې اړه کوم معلومات چې تر موږ او پبلیک کړي دي هغه نو موجود دي. زه خپله چېرته چې کمیټو کې کار کوم پارلمان کې هلته یې په دې بعضې سناتورانو په دې اړه پوښتنې راولاړې کړې وې چې دا وخت څنګه نیسي، څومره نیسي، په هغې اړه بیا وضاحت ورکړی دی. او د ټایم فریم په اړه زه تاسو ته دا ویلی شم چې په 2022 کې به اوریج اوسط د نیچرالایزیشن چې دی هغه 19 میاشتې، تر دې دمه 5510 کسانو تقریبا خواوشا نیچرالایز شوي دي او یو څه دا څومره زره چې دا 13 ورځ په کلاني کې وشو او 2021 کې تقریبا 11,000 همداسې. خو خلاصه د 2019 کې 9 میاشتې نیولې، په 2018 کې 10 میاشتې نیولې اوریج اوسط، 2019 کې 12 میاشتې وي، 2020 کې د کوویډ او دې وجې بیا 14 او بیا بیخي زیاتې کړې 30، اوس 19 میاشتې دي. بیا هم زه وایم که ستاسې اپلیکیشن چېرته مکمل شوی وي او تاسې فکر کوئ چې یعنې تاسې کوم جدي مشکل لرئ یا صحي وضع ښه نه وي یا د هرې یعنې هغه پرایورټي لیست کې تاسو فکر کولی شئ چې راځئ نو تاسو کولی شئ چې موږ ته هم ایمیل وکړئ او موږ به د نیچرالایزیشن د رئیس سره دا هم شریک کړو. نو چکري صاحب تاسو کوم پوښتنې راغستې دي؟ بله، زه غواړم ځکه چې پښتنو ته چې زه ګورم اکثریت پښتنې مشابه پښتنې دي، نو زه به یو کار وکړم چې د آی پی او ته د راتګ وکړم تر څو تاسې وضع او څه اوراق او څه باید تاسو سره وي او تاسې څنګه کولی
کوم شی چې غواړئ چې هغه تاسو سره فعلا په لاس کې نشته IPO ته ور وسپارئ په بعد کې دا ټول به داسې یو سر نه ووایم بېلا بلا کې انشاءالله ستاسې سوالونه به حل کېږي په دې کې ما دلته سوالونه اخیستي دي مثلا بعضې ویلي چې زما عمر چې دی دلته صحیح نه دی زه باید څه وکړم یا نوم مې صحیح نه دی ډیټیل کې مې فرق دی تاریخ تولد کې مې فرق دی وکیل نیول نه نیول څنګه دی ضروري دی نه دی ضروري انټرویو څونه وخت کې راځي تذکرې او اسناد باید ترجمه شي که همدغسې په پښتو یا فارسي باندې چې دری باندې چې هغه ورکړل شي نو دا ټول سوالونه ما دلته نیولي دي ځان سره زه به انشاءالله په ټولو باندې غږېږم او تاسې کوشش وکړئ چې خپل ځواب ترېنه راواخلئ دې ځای نه به شروع وکړو چې اول تاسو چې IPO ته راځئ نو IPO کې تاسو ته اول چې دی اپلیکیشن فارم ډک کېږي چې ورقه ده کوم کسان چې دلته راغلي دي هغوی ته معلوم دی په هغه کې یو ځای امضا کېږي هغه نه بعد تاسو چې دی کوېشنر ډکوئ کوېشنر یا سوالنامه هغه فارم دی چې تقریبا 19 پاڼې دي او کلم چې هغه کوېشنر په IPO کې ډک بیا تاسو چې دی نور ضرورت نه لري چې باندې نور ورقې ډک کړئ او IPO ته یې ور واستوئ هغه ټول کور کېږي او هماغه سره ختمېږي او دریم قدم کې چې دی تاسو ته بیا د IPO له طرفه یو بلو کارت درکول کېږي چې تقریبا اکثریت وخت یو کال تاریخي پکې او ورسره دوه نور پاڼې دي د IPF1 په نوم باندې چې هغه IPF1 چې دی تاسو ته د PPS نمبر د اخیستو کې ډېر کومک کوي او کوشش وکړئ چې هغه ورقې ډېر صحیح وساتئ ورکې نه کوئ خراب نه کوئ ځکه چې که تاسو درخواست کوئ چې زما ورقې ورکې سوې بیا کېدای شي لږ جنجال درکړي هلته دونه په اسانۍ سره چې دی IPF1 فارم بلته نه دوباره نه درکړي ښه دلته پاتې سو د عمر په باره کې بعضې دوستان موږ افغانان وطنداران چې دلته راغلي دي په هغه اوله ورځ کې دوی دونه دقیق نه وي بیا پس دا سوال ورته پیښیږي چې ما باید عمر دغسې ورکړی وای او هغه صحیح نه دی نو پروسیجر د عمر د ډیټیل د نوم ټولو دپاره چې دی یو رقم دی او هغه لاره یې دا دی چې تاسې باید یو الکترونیکي سند ولرئ هغه الکترونیکي سند کې چې دی یا برقي تذکره او یا پاسپورت دی په دې دواړو کې تاسو کولی شئ چې کله دې اصل تاسې راوړئ که ستاسې هر ډیټیل غلطي هغه بدلوی شئ که یې کاپي یا کوم بل سند دي په هغه صورت کې ډپارټمنټ اف جسټس یا IPO دپاره چې دی هغه قابل د قبول نه دی نو تاسې کوشش وکړئ چې اول سر نه خپل ډیټیل په سمه توګه هلته واچوئ دا یو مسله بل مسلې باندې چې خلک ډېر سوالونه کړي وو دا و چې آیا د وکیل نیول حتمی دی او که نه دا به زه داسې ځواب کوم چې وکیل نیول چې دی حتمی نه دی لیکن اول قدم کې دا وکیلان چې دي دا ټول دولتي وکیلان دي تاسې نه چې دی هیڅ نو پیسې یا چې نه غواړي دوی نو وکیل نیول ښه والی په دې کې دی که خدای ناخواسته تاسې یو مشکل سره مخ کېږئ قانوني مشکل هم وي هغه که تاسې په خپل ترو باندې حل کوئ تاسې باندې ډېر اوږدېږي نو کوشش وکړئ چې وکیل وساتئ که هر قانوني مشکل هم وي وکیل ستاسې په حق کې هغوی کولی شي چې ډپارټمنټ اف جسټس سره ارتباط ونیسي او هغه مسله چې هغه حل کړي نو زما خپله رایه دا ده چې تاسې کوشش وکړئ چې وکیل ولرئ دا هم چې دی کله ناکله چې دی په درد لګېږي او بل یو دوست هم سوال کړی و چې 5 میاشتې کېږي زه راغلی یم ازیل مې کړی او تر اوسه ما ته انټرویو نه دی راغلی زه آیا IPO ته درشم او که نه نو ځواب دې ته دا دی ورور مې چې نه IPO ته مه راځه ځکه چې IPO تا سره په دې برخه کې چې دی
هیڅ نوع مرسته نشي کولی. خو د هغه حل لاره دا ده چې تاسې د info@ipo.gov.ie ته چې ایمیل وکړئ، خپل مشکلات ورته ووایئ چې دغسې مشکل زه لرم، دونه وخت کېږي ما درخواست کړی لیکن ما ته انټرویو نه ده راغلی، تاسې لطف وکړئ ما ته دا انټرویو راولېږئ. نو په دې طریقه باندې تاسې کولی شئ چې هغه مشکل خپل مشکل چې دی دوی ته ورسوئ. او ته چکري صاحب نور پوښتنې تر څو راغلې او مطرح کوي. یو دوه کمنټونو ته زما پام شو. یو د زارا په نوم یو خور پوښتنه کړې ده چې د افغان اډمیشن وعلیکم سلام ته وعلیکم ستړي مه شئ، مننه چې راغلی تر څو دا پوښتنې دلته مطرح کړئ چې په ښه شکل تاسو در وشو، تاسو تر نور دوستانو ورسوئ او دغه لایف تر سره شریک کړئ تر څو دوستان خبر شي، پوښتنې مطرح کړي او په ښه شکل په ښه وخت سره سوال جواب شي. بیا د واتساپ او د بعض نور لارو چارو کېدای شي مشکله وي. نو د افغان اډمیشن پروګرام په اړه چې کله هم تاسې ریفرنس نمبر واخیست، تاسې پوښتنه کړې ده چې که څوک د پی ریفرنس واخلي د ویزې د ریفیوز کېدو امکان شته که نشته؟ بالکل شته. ریفرنس نمبر په دې معنا نه دی چې ستاسې فیصله به حتما مثبته وي، خو زه دا څو ځلې چې زه دغه د نوي رئیس سره غږېدلی یم دا تېره ورځ هم انشاءالله العزیز اکثریت دوستان مه، دا زه چې یو څه خونسر دی ما او ارامه یم او بعض دوستان د مظاهرو او بعض نورې کیسې کولې، زه ټول هر څه ډېر نږدې نه څارم. بار دا ویلي دي چې که کوم دوستان ریفرنس نمبر یې اخیستی که نه یې اخیستی خو چې اپلای کړي که چېرته کمی کاستی هم وي نو انشاءالله العزیز اکثریت کیسونه به مثبت ځوابونه اخلي. خیر دی، هغه د زموږ استاد دری متل دی وایي کم ما و کرم شما، اوس همدومره دوی همدومره توانیږي او سالن د هالند هېواد افغانستان سره کوم خاص نه ډیپلوماتیکې اړیکې لرلې نه کوم پخوانۍ سابقه لري، یو هیومینیټیرین دغه دی او موږ تاسو ټولو په ګډه فشار پرې واچو دا شروع کړو. نو هدف مې دا دی چې څومره چې زه دا هر څه څارم کنکلوژن او نتیجه یې دا ده چې اکثریت دوستان به پکې ځواب اخلي خو وخت به نیسي ځواب اکثریت اخلي. نو بالکل زارا خوري کېدای شي فرض که هغه دوه درې ریکوایرمنټ چې موجوده غټ ریکوایرمنټ د اکامډیشن او د فاینانس دغه چې و نو زه انشاءالله العزیز په دې دغه یم څومره چې زه وزیر ته مې کوم روابط لیږلي وو کوم معلومات مې لیږلي وو د هغې د روی تاسو ته وایم چې انشاءالله العزیز اکثریت دوستان به ځوابونه اخلي، خو کوم دوستان چې بیا منفي اخلي بیا زموږ او ستاسو هلو ځلو دغومره رنګ راوړ چې د پریویسلی یا پخوا په آی هب کې تا اپیل نشو کولی. کله به چې ته په آی هب کې ریفیوز شولې نو ستا کیس په نور مطلق بند شو، تا د اپیل یا د چیلنج کولو حق نه درلود. اوس د چیلنج کولو حق لري د آیریش ریفیوجي کونسل د لارې د ایمیګرنټ کونسل اف آیرلند د لارې د دې لارې تاسو کولی شئ چې ځوابونه خپل کیسونو کار وکړئ او خپل کوم کمی کاستی چې دی هغه ورته وررعایه کړئ. خاچګري صاحب ته څو سوالونه راغلي دلته. امید خان نیازی صاحب تاسو هم ستړی وي؟ امید خان ستړی مه شئ وروره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. طارق صاحب تاسو ته، چکري صاحب تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته په دې هیله چې روغ جوړ ویاستئ. د باز اوسئ، ژوندی اوسئ، خوشحاله چې راغلئ. مننه، خوشحاله اوسئ. تر ټولو د مخه د وخت مو او د هلو ځلو مو زه یو څو پوښتنې مې د ملګرو نوٹ کړي له دې مخکې چې دی تعلیم او تربیه په اړه چې دی یو دوه برنامې دي، نوې برنامې دي، دغه په اړه مې معلومات راوړي دي. زه به کوشش وکم چې ډېرې ورو ورو خبرې وکم تر څو د ملګري د خبرې نوٹ کړي. اوله برنامه چې دا د ده په اړه ما مخکې کله خبره نه وه کړې، دې ته چې دی که څوک یې له ځان سره نوٹ کولی شئ، یوت ریچ سنټر ورته وایي. دا د هغو خلکو لپاره دی چې له 14 کالونو نه تر 20 کالو پورې عمر لري. یعنې تر ټولو لومړی شرط دا دی چې تاسو باید د 14 نه واخله تر 20 کالو پورې یاستئ. له دې نه که تاسو چیرته پورته یاستئ تاسو په دغه هغه کې شرکت نشئ کولی په دغه برنامه کې. دلته که تاسو دغه برنامې کې شرکت وکړئ څه به کېږي؟ فکر وکړه چې ته له افغانستان راغلی او ته نه په انګلیسي پوهېږي، نه کوم کسب و کار لري، هیڅ نه لري. یعنې په دې ټولنه کې په هېواد کې ادغام ته ضرورت لري، غواړې ژبه یاده کړي او د ژبې تر څنګ چې دی یو کسب هم غواړې یاد کړي.
نو دا داسې یو سنټر دی، داسې یو کمیونټي سنټر چې هلته ته فل ټایم یې، یعنې له 9 نه تر 4:30 پورې یا تر 6 پورې هلته یې. نو دوی تا ته مختلف مضمونونه لري، لکه څرنګه چې ته مکتب ته ځي اول ته مضمونونه یي، هر څه یو خپل وخت او ساعت لري. ته اول پکې د انګلیسي کلاس لري، سمپ لري چې تا هلته ځي خپله انګلیسي یادی، په انګلیسي کې پرمختګ کوي. بیا همدارنګه په همدغه سنټر کې چې دی نور سکیلز مهارتونه دي چې په هغه کې نجاري شوه، کارپنټري پکې شوه، پینټري شوه، داسې رنګ کول شول یا ویلډینګ یا نور کمپیوټر کلاسونه. بیا ته خپله ګوري چې ستا کومې رشتې سره علاقه ډیره ده او په همغه باندې هلته تمرکز کوي. په ده کې بیا خواله دا دی چې له تاسو سره مرسته هم کیږي. موږ په ساده اصطلاح کې به درته ووایم، یعنې په میاشت کې تاسو ته 200 یورو هم درکوي. یعنې تاسو هلته کولی شئ چې په میاشت کې 800 یورو هم ترلاسه کوي او انګلیسي هم زده کوي او یو هغه باندې تمرکز هم وکوي، یو کسب هم زده کوي. د موده چې دا له 1 کال نه راوخله تقریبا 2 کالو پورې ده. بیا دا ستاسو خوښه ده چې تاسو هلته کوم کسب و کار هم خوښ شو یا مخکې هم چې دی دغه کسب و کار کړی و او غواړئ دا دلته رسمي کوي، بیا کولی شئ تاسو دغه پروګرام کې چې دی شرکت وکړئ. نو دا د 14 کلونو نه واخله تر 20 کلونو پورې. زما دا توصیه ده تاسو چې کله راځئ د زیر سندان هلکان په دې کمپونو کې اوسېږئ، دا ستاسو لپاره بهترینه برنامه ده، ځکه ستاسو انګلیسي به مو چې دی یاد شي. او تر ټولو مهمه ده نن سبا که تاسو ډرایوینګ لیسنس اخلئ، سیکیورټي لیسنس اخلئ، بل شی اخلئ، نو په دې هیواد کې انګلیسي تاسو لپاره اړینه ده. له دې نه اخوا چې دی بله لاره نشته ده. په کمپونو کې یا په بل ځای کې چې درباندې وخت تېرېږي، بهتره دا ده چې تاسو دغسې پروګرامونو کې چې دی د غړي اوسئ. او بله دا ستاسو انټیګریشن ادغام کې چې دی دا ډېر لوی رول لوبوي. تاسو له ټولنې سره اشنا کېږئ، شبکې همداسې نیټورکینګ جوړوئ، نورو خلکو سره اشنا کېږئ او ځان ته فرصتونه ډېروئ. همدغه رنګه برنامه چې دی د 18 کلونو پورته خلک چې دي، عمرونه چې پورته دي، هغوی لپاره هم شته دی چې هغه نومیږي NLN National Learning Network چې دی. دا چې دی بیا د لویانو لپاره ده. څنګه چې ETB کې دا ګوره په یاد ولرئ چې دا د ETB داخل نه ده، دا بیرې برنامې دي، بیر سنټرونه دي، دوی خپل ادارات دي، دا ETB پورې مربوط نه لري لکه ویټوس او دغه برنامې، دا بیلې دي چې ما تاسو ته راوړي. دلته هم تاسو کولی شئ مثال چې لاړ شئ یو مسلک انتخاب کړئ. بیا هر مسلک چې دی دوی بیا خپله موده لري هغې مسلک لپاره. داسې مسلکونه دي، داسې کورسونه دي چې یو کالني دي، بعضې پارټ ټایم دي، نیمه وخت دي، بعضې فل ټایم دي. بیا چې کله ته هلته لاړ شي دوی تا ته برنامې مطرح کوي چې دغه برنامه یا دغه سکیلز ته په دومره وخت کې یادې او دغه کې دغه برنامې چې دی شمولیت لري. مثال ته غواړي چې جیم انسټرکټر شي، له خلکو ته چې تمرینات ورکوي، په هغې کې ته کولی شي مثال تا ته وایي چې دغه برنامه دومره وخت نیسي او له دې سره که تاسو هلته فل ټایم هستئ، لکه بلې برنامې تاسو ته چې دی د میاشتې 800 روپۍ هم درکوي او تاسو کولی شئ له دې سره پارټ ټایم کار هم وکړئ. 20 ساعته تاسو ته قانوني حق دی چې تاسو کار وکړئ. سمه ده. نو په دغه کورس کې چې دی ډېر مهارتونه دي، څومره چې ستاسو ذهن کې راځي تاسو کولی شئ هلته لاړ شئ. یا په افغانستان کې چې دی تاسو داسې زده کړي چې هغه مو نیمه پرېښي، هم همدغه کورس کې چې دی تاسو ادامه ورکولی شئ. هیله ده چې دا به مو نوټ کړي. اوس لپاره چې دی همدغه 2 نوې برنامې وې چې ما د تعلیم تربیه په برخه کې راوړې وې. او بل امید خان د فکر کوم ما تا چې په خبرې هم وکړلې، هغه دوستان چې په دغه ټیپرري سایټ ته اوسېږي، کاونټي ټیپرري کې اوسېږي، ځکه ټیپرري داسې یو کاونټي ده چې لیمرک کې نه هم یو څه مسافه لري او کورک او دا مسافې لري، یعنې خپله پخوا فکر کوم دلته څه خاص نه و. نو په کلونمیل او ټرلس کې یو فردر ایجوکیشن خلاص شوی دی یا خلاصېږي په دغه ورځو شپو کې. بعضې سیاسیونو ما سره رابطه کړې وه، نو که چېرته هغه افغانان چې په دغه کاونټي کې کاونټي ټیپرري کې اوسېږي، ځکه زموږ استاد محترم استاد ستا محمد میاخیل او بعض نور دوستان اوسېږي، زه هغې سره په دې خبرې هم وکړم. نو تاسو کولی شئ چې کلونمیل کې دغه فردر ایجوکیشن لکه څنګه چې امید خان ویلي، که تاسو چېرته یو څه زده کړې کړي په افغانستان کې او په انګریزي ژبه تسلط ولرئ، نو تاسو کولی شئ فردر ایجوکیشن څخه سټارټ واخلئ، لیول 5 کې داخله واخلئ او بیا د لیول 5 نه وروسته بیا تاسو کولی شئ چې تھرو CAO درخواست ورکړئ او فرست ایئر یونیورسټي یا 3rd لیول ایجوکیشن شروع کړئ.
نو امید خان کوم پښتنه خو دې وروره بلند راغست دغه د دوه پښتنې دي چې ران تیر نشي دغه بلند جواب کوم بیا که تاسو سره پښتنې یو چکري صاحب سره بیا تاسو په چرچا وکړئ سمه ده په پښتو یو نه پوهېږم چکري صاحب یوه په دې اړه وضاحت ورکړه که نه یو ځوان پوښتلی دی چې د قلندر بغلاني په نوم باندې چې زما عمر جواب دې ورکړي نه ته کولی شو نو زما عمر تقریبا وایي 18 دی او دلته غلط رسول شوی دی او اصلي تذکره مې هم ورکړې ده په دې خو بار ما وضاحتونه هم ورکړي چې قري صاحب هم دوستانو ته مفصل معلومات په آی پی او کې او د غیر د آی پی او نه بیرون هم ورکوي نو که دا اصلي تذکره ورکړې ده د یوازینۍ لار دا چې دا اپیل شي او اپیل یې ښه لارې ده د استاد لارې هم ته کولی شي قلندر بغلانیه چې څه به دې کړي که نه دې کړي او آیریش ریفیوجي کونسل لکه څنګه مې ستاسو ته پخوا هم ویلي وو د نیک هینډرسن د دې رئیس سره دغه ګیللی وم هغې د یو خاص کس دې ته عملته مختص کړی دی عملته ناست دي تاسو ته ایمیل هم کوي تاسو ته اپیل هم کوي نو هغې سره دا شریک کوي تر څو خپل مشکلات تاسو دغه کوي دا باید اپیل شي او دا اپیل چې کله به تاسو د استاد لارې وګټه بیا به تاسو اصلي عمر رسول کېږي یو بل رور پوښتنه کړې ده چې 8 میاشتې کېږي ما ته لا تر اوسه کوم جواب نه دی راغلی نو د جان 444 د جان 444 په نوم باندې یو دوست دی نو جان 444 وروره داسې دی چې په دې هم بیا هم تاسو ته به زه د آیریش ریفیوجي کونسل ادرس درکوم که چېرته تاسې داسې پرایورټي لرئ یا ولنربیلټي لرئ پرایورټي او د ولنربیلټي نه مې هدف دا دی که په افغانستان کې داسې ډېر جدي ګواښ یا داسې شواهد ثبوتونه لرئ او یا هم چې دلته په هالند هېواد کې که څه ناروغي یا داسې کوم د چارې یو څه هسته تاسو کولی شئ چې تاسو په پرایورټي کې واچئ تاسو کولی شئ چې آیریش ریفیوجي کونسل ته ورشئ او هغې د ساده ایمیل هم هغوی لیږلی شي تاسو ته یې ولیږي چې دغه اپلیکنټ کنسرن دی تشویش کې دی د دې ځواب چیرته دی یا دا فایل یا دوسیه چیرته رسېدلی ده خو که چیرته دغسې تاسې دا مې یو دغه هینټ مې درکړه د انګریزانو په اصطلاح که تاسو سره برابرولی شئ نو کیدای شي تاسو په دغه پروسه کې تیزوالی راوړي یا د افغانستان کوم موضوع یا دلته هم تاسو کوم د خپل ډاکټر یا بل چا نه څه اخیستلی شئ نو کیدای شي تاسو په دوسیه کې تیزوالی راوړي مهرباني بلې دلته یو بل دوست مو یو پوښتنه یې کړې وه چې دوی په وینا باندې فورمونه مونږ ورته ډک کړي دي په آی پی او کې بلکې شخصا ما ته هغه کړی چې ما ورته ډک کړي دي او دې ته یې چې دی کوشنیر ورکړی چې دا هم ډک کړه نو زه په دې کې واقعا نه پوهېږم چې ولې تاسو ته کوشنیر درکړی لیکن زه تاسو نه درخواست کوم آی پی او نه دی ورکړی فکر کوم چې چکر صاحب بخښنې سره دا دوست که ولیکي چې تاسو ته دا کوېشنر چا درکړی که تاسو ته چېرته په هاسټل کې چا یا اکاموډیشن سنټر درکړی دا غلط دی نو دوی کوېشنرونه بند کړي دي آی پی او به نه یې درکړی دلته که نه وي راغلی زما په نظر هم چې د آی پی او کوېشنر زما چې څونه یادېږي زما په موجودګۍ کې هلته چاته یې کوېشنر نه دی ورکړی چې تاسې دا ډک کې راوړئ ځکه چې دا کوم پروسس چې دوی شروع کړی دا شفافیت له خاطره ده چې همالته په اوله ورځ کې چې دی تاسې کوېشنر یا سوالنامه هر شی ډکوئ او که بیا هم ستاسې مشکل جدي او تاسو نه دا غوښتنه شوې چې دا سوالنامه یا کوېشنر تاسې باید ډک کړئ بیا تاسې لطف وکړئ راتلونکې هفته کې پنجشنبې پورې هلته زه یم تاسې راشئ بلو کارډ هم ځان سره راوړئ ځکه چې ستاسو ریفرنس نمبر باید واخلو او باید چک شي چې آیا ستاسو کوېشنر ډک شوی که نه دی ډک شوی دا یو مسله او دویمه مسله دا چې ولې تاسو نه دا غوښتنه شوی ځکه چې دا ډېره داسې استثنایي غوښتنه ده دا به امید جانه که ته چېرته دغه دوست پوښتنې کمنټ موږ سره پیدا کړي چې څه لیکلي دي چې دا اوس دا دوست ته نوی دغه ورکړی دا کوېشنر ورکړی دی نه پوهېږم فکر نه کوم چې نوی ورکړی ورته دا څه نومي کوشش کوم چې هره پوښتنه راونیسم دا جان څه شی نومېده جان 444 په نوم جان 444 چې و د هغه 8 میاشتې کې دی او په خلاصه کیسه کې څه مشکل نشته دی جدي دغه نه دی تاسو ګوره هر هغه څه چې په آی پی او کې درکړل شو هغه ټول نه معتبر دي خلاص که هلته چې ته کوېشنر در نه کړل شو کیسه ختمه ده که په آی پی او کې چې تاسو ته کوېشنر درکړل شو او یا دا هدایت درکړل شو چې تاسې هغه د لینک له رایه خپل اپلیکیشن فارم پرنټ کړئ زه یم وایي دا کامران په نوم دی ښه کامران دی
دا ته کامران خان ته څومره وخت کې راغلی اور لږ وضاحت ورکړه خیر لږه کیسه لږه اوږده کړه ته چې پوه کولی شو دلته ډېر دوستان پوښتنې لري چې هغې د پوښتنو باندې تمرکز وکړو ته څومره وخت کېږي راغلی څو ورځې مخکې راغلی نو امید خان ته دغه ورور تر څو پیدا کول ته یو بل دوست ها د افغان پیشن پروګرام په اړه یو بلې خور کمنټ کړی دی ویلي دي چې ایمیل یې هم کړی و د کونسل جیمیل ته او دې تر اوسه جواب نه دی راغلی نه میاشت او یوزر اکاونټ په نوم باندې پرایویټ اکاونټ دی نو حتما دوستانو به زموږ پریس ټیم به تاسو ته ځواب هم درکړی اوسېږي او لکه څنګه مې چې په شروع کې وویلي دوی 10 نه تر 12 پورې فیصلې درلیږي اکثریت دوستان به خوشبینه وي چې مثبت فیصلې اخلي او په ضمن کې دلته بیا د مخکې او د وروستوالي خبره دی هدف د دې مې دا دی چې هغه دوستان یا هغه اپلیکنټس چې ایبیټینګ یې کمپلیټ شوی دی او کاغې سره داسې سوال چې نو زما خو ایبیټینګ یو شل ورځې کېږي یا میاشت کېږي چې کمپلیټ شوی دی ما ته ولې جواب نه راځي نو د دې یو لامل دا دی چې تېره ورځ زه ورسره وغږېدم چې دلته بیا هم دغه پرایورټي او دا ستاسې د اپلیکیشن ډیټ ډېر ضروري دی په څه معنا په دې معنا که چېرته تاسې په جنوري کې فرض کړه اند اف جنوري کې اپلیکیشن خپل سبمیټ کړی اوسېږي او ستاسې ډاکومنټس تر ډېره حده مکمل او ایویټینګ هم کمپلیټ ک او ورسره تاسې د خپل سپاوز یعنی خپل خاوند یا خپل کړي لپاره بچیانو لپاره درخواست ورکړی اوسېږي نو دا تر هر چا مخکې جواب اخلي بل بیا سیکنډ هغه د نه وروسته به پرایورټي چې راځي فرض کړه ته تره زامنو ته یا خپل خپلوانو ته یا ترونو ته چاته درخواست ورکړی اوسېږي نو هغه بیا لږ وروسته جواب اخلي ځکه چې کوم نږدې کسان چې دی هغه اول جواب اخلي نو دغه تاسو ته وضاحت لرم په دې تاریخ صاحب وای شکری صاحب وای د هغه بلې میاشتې په 9 تاریخ بله ما د ځواب دلته واخیست کامران رور مې تا که په بلې میاشتې 9 تاریخ باندې دلته آی پی او کې حاصل کړي نو تا ته نه باید کوشنیر درکړه کېده ځکه چې کوشنیر خو بیخي چاته هلته خو کامران بیخي چاته کوشنیر نه دی ورکوي لینک ورکوي زه کامران رور ته مې چې دی یو غوښتنه ترې کوم دی دې راشي خیر دی آی پی او ته دې راشي تاریخ موږ وګورو بلو کارت راوړه چې موږ ستا د دوسیه چک کړو چې په دې کې کوشنیر تیار شته او که نه شته هلته کوشنیر یې ستاسې په دوسیه کې بیا تاسې ضرورت نه لري چې دویم هم درکړئ او بل په عموم کې غواړم چې بعض دوستانو ته ووایم ځکه چې دلته سوالونه زیات راځي او سوالونه په دې کې دي چې څوک وایي ما پاسپورټ ورکړی ما ته تر اوسه پورې ځواب نه دی راکړی یا بعضې ډاکومنټ یا اوراق هم ورته ورسپارلي دي په عموم کې فقط دونه غواړم چې ووایم چې دا دولتي کارونه چې دا اکثر وخت کې تیز نه وي دا په طبیعت روان وي که موږ تاسو ته معلوم وي په افغانستان کې هم همداسې وو په هر ملک چې لاړ شي دولتي کارونه چې سلو رواني دا یو مسله او دویم دا که څنګه چې مخکې مصطفی جان وویلې که تاسې بیړه لرئ یا عجله لرئ چې باید ځواب هم زر معلوم شي نو بهتره لاره یې دا ده چې آیرش ریفیوجي کونسل سره رابطه وکړئ هلته لاړ شئ اپوینټمنټ واخلئ او د هغوی له طریقه چې دی هغوی تاسو سره کولی شي چې دونه مرسته وکړي چې یو ایمیل درته وکړي او بیا هم د ایمیل په انتظار به یاستئ او که تاسو وشئ کولی چې د ایمیل په خپل لاس باندې وکړئ نو دا به ډېر زحمات نه چې دی تاسې هغه شي دا تګ راتګ هلته وخت اخیستل ناست انتظار یخني ده نو دا شیان نه به تاسې خلاص شئ نو دغه خور بیا هم کمنټ کړی چې ما د خپلې خور دپاره درخواست ورکړی و نو بیا دویم هغه بیا زه په دغه پوښتنه کې باید ژور لاړ شم ځکه چې اپلیکیشن ډیټ هم کله و که چېرته جنوري و یا فبروري و بیا نو بیا موږ سره رابطه وکړئ خپل ریفرنس نمبر راولېږئ زه به یې مستقیما د رئیس سره شریک کړم او که چېرته مارچ و نو بیا باید تاسو منتظر شئ تر څو هغه د آرډر ته ورسېږئ ځکه چې صحیح ده چې تاسو خپل د امیډیټ فیملی ممبر دپاره د اپلای کړې ده خو اپلیکیشن هم لیټ کړی دی که چېرته هم جنوري فبروري کړی نو بیا رابطه وکړئ تاسو او په ضمن کې تقریبا همدغسې پوښتنې د آی پی او په باره کې کېږي چې
مثلا یو کس راځي هغه ته چې دی ډېر زر ځواب راځي او بل کس دلته یي هغه 8-9 میاشتې منتظر یي هیڅ شی هم نه معلوم. دا زه باید داسې ووایم چې دا دوه برخې لري. یو خو دا چې دوی پرایورټي ته ګوري، حق اولت ته ګوري چې چاته چې دی باید زر اسناد ورکړل شي. دا یو مسله. دویمه مسله دا ده چې دا کیسونه چې دي دا ویشل کیږي په کیس ورکرو باندې. دننه په افس کې چې کوم کسان کار کوي هغوی هر یو کس چې دی کیسونه ورته ویشل کیږي چې فلان کس به دا کیس چې دی مخ ته وړي. دا ستاسې کیس ورکره پورې دی. کله کله بعضې کیس ورکران چې هغوی لږ سلو کار کوي، یو نیم چې دی تیز کار کوي، لیکن په عموم کې دا د تشویش وړ خبره نه ده چې تاسو ته 8 میاشتې کې یا 9 میاشتې کې یا 10 میاشتې کې ځواب نه دی راغلی. انشاءالله ځواب به هم راشي، خو لږ صبر او حوصله به کوئ. تاسې په یو لحاظ باندې ډېر خوشبخت خلک یاستئ ځکه چې مخکې پروسس په دې ډول نه و. په 2010-11-12 کې کله چې دلته افغانان راتلل 15 کاله 6 کاله 4 کاله 2 کاله حتی تر 10 کالو پورې چې دی بعضې خلک انتظار کړی چې تر څو د هغوی ځوابونه راشي. لیکن تاسې زړونه نه غواړم چې وغورځوم، تاسې به دونه انتظار نه کوئ، خو بیا هم لږ غونته وخت ورکړئ، انشاءالله یې ټولو کارونه به وشي. مننه چکري صاحب. رب دې ښه د اوباد لره دغه یوزر اکاونټ بیا هم پوښتلي دي چې دوی په مارچ کې لکه څنګه چې ما ویلي لکه چې کې څومره ژور ځي او دغه برسېره کېږي هغه مشکل هغه تاسې مشکل چېرته دی. نو تاسې په مارچ کې درخواست کړی دی بیا هم کمپلیټ نو بیا سبمیټ کړی دی. تاسو ته بیا دومځلي ریفرنس راغلی و که نه، نو که غواړئ دلته ځواب واچوئ، خو که چېرته فکر کوئ چې ریفرنس راغلی و او که مشکل کې یاستئ او جدي ګواښ سره مشکلات سره مخ یاستئ، تاسو کولی شئ په انګریزي کې ایمیل راولېږئ. زه به بیا انشاءالله العزیز را روان کوم مجلس چې موږ د افغان اډمیشن پروګرام د رئیس سره لرو دا به ورسره شریک کړو. یو بل ډول فکر کوم دلته څه پوښتنه کړې وه چې مهرباني امید خانه مهرباني عمر صافی وای کوفی کې د ځان مجرد ورکړی و بیا په پښتونپاڼو کې همدغه دا خبرې دا ستا دا انډیوالان چې دا ډېر عجیبه پښتنې راوړي دې باندې موږ څنګه اوس چرچول کوو. دا غیر قانوني ده چې کله یو سنګل شي دا وایي ته خو سم سیزن د آرنج سیزن غوندې کله باران دی کله وریځ شي کله لمر شي دې ته نو کامنټ. دا بعضې امیدجان وبخښئ خبر مې دې ونیو په لنډو کې وایم دوستان دې واوري دغه بعضې یو نیم غیر قانوني پوښتنې یا کارونه چې نو په ډېر بخښن سره مونږ وبخښئ هغه سوالونه باندې باید مونږ ځان چوپ ونیسو او مشوره هم نشو درکولی ځکه مونږ رسمي تاسو په یو هېواد کې څوک ونه ګورئ چې هغه رسمي مامورین اوسېږي یا کار کوي د حکومت سره دلته راځي تاسو ته نوبت تاسو یاستئ مونږ دې وو مونږ دې تاسو دې یاستئ بس دعاګانې کوئ او الله دې مونږ تاسو ټول کامیاب ولري. او په دې کې د عبید خان بله پوښتنه وروره زه مخکې له پوښتنې چې د یو شی مطرح کول غواړم هغه دا دی چې کله تاسو بعضې ملګرو ته چې انټرویو راشي هغوی بیا تاسو خپل وکیلان هغوی له تاسو سره تماس نیسي او مخکې له انټرویو تاسو آماده کوي. یعنی د تیرو دوه درې ځله دغسې وشول چې زمونږ څه ملګري ول د افغانستان نو هغوی وکیل راغوښتي او تاسو هیڅکله وکیل سره شخړه مه کوئ. وکیل تاسو ته نه غواړي چې تاسو په هغه کې څه نیمګړتیا پیدا کړي یا څه مشکل درته وزېږي، خو هغه ستاسو کیس تاسو ته له سره تکراروي چې دلته تاسو نه پوښتنه کوي مثال چې ته په کوم تاریخ باندې ایرلنډ هېواد ته راغلی، ته وایې چې زه په شپږیستم تاریخ مثال دی درته وایي چې دلته خو یې 23 لیکلی و، ته هغه ته برګېږه مه چې دا ته څه کې هغه درته هغه څه وایي چې په کوشنري کې لیکلي دي تا چې کومې خبرې کړي دي هغه ډېرې دي او دا ډېر نورماله ده چې انسان نه هېرېږي تاریخونه چې څه دي کوم ځای کې ویلي. یا اکثره ملګري چې دی لنډ خیز کې وکیل ته وایي چې دا ترجمان غلط و. یعنی دا کار خو اوس شوی دی، اوس چې ته انټرویو ته ځې تا دا اماده کوي له وکیل سره شخړه مه کوه. وکیل حکومت نه دی IPO کې ناست نه یې، دا له تا سره مرسته کوي چې تاسو اماده کړي هغه څه چې تاسو ویلي چې دقیقا دا هلته ووایئ. هیڅ فایده نه کوي چې تاسو وکیل باندې انتقاد کوئ چې تاسو خو زما مشکلات ډیروئ او ما یو څه ویلي دا خو زما مشکل نه دی ترجمان ویلي. دا دلیل هلته چې دی هیڅ په کار نه راځي. هغه له تاسو سره فقط له تاسو سره مرسته کوي. په هغې وخت کې وکیل حکومت نه دی، ستاسو وکیل دی او له تاسو سره مرسته کوي چې انټرویو ته تیار کړي. دغه څه تفاهم مس انډرسټینډینګ دا باید له ځانه لرې کوي.
دویم پوښتنې ته راځم. طارق صاحب هم ویلې، چکري صاحب هم، دوی چې دی ګوره هلته مسلکي دندې لري او دا ډېر ستونزمن، خورا ستونزمن کار دی چې بیا هم دلته راځي او ستاسو پوښتنو ته جوابونه ورکوي. نو تاسو هم چې دی لږه ګزاره کوئ داسې پوښتنې مه کوئ. نن سبا وایي که چاته بد نشي رسوی ښه نشي رسوی، بد هم مه ورسوه که نه، چې دوی ته موږ باید مشکلات ور ونه رسېږو که نه، ځکه چې دا بیا ډېره ستونزمنه کېږي او دغه پلټفارم دی چې دوی دلته راځي او تاسو ته ډېری معلومات راوړي. پوښتنه راځم پوښتنې ته، فیملی رینیفیکیشن کې چې دی طارق صاحب څوک او څوک راوستلی شي؟ فیملی رینیفیکیشن اخیرنی اپډیټ دا دی چې ایمیجیټ فیملی ممبرز راوستلی شي. ایمیجیټ فیملی ممبرز کې ستاسې فرض کړه که دلته اپلیکنټ میرمن وي، خپل خاوند بچیان او که چېرته نو دا دغسې راوستلی شي. خو دا منان لري چې مطلق ته خپل ورونه مور و پلار نشي راوستلی. دا تاسو ته وایم، څه مو وانه ولیدل خپله بیا تحقیق کوئ، معلومات کوئ. خو تکړه وکیل چې پیدا کوئ او یا همچنان که داسې قضیې وي تاسو سره چې هغه تاسو سره ستاسو په دوسیه کې مرسته کولی شي، یعنې په افغانستان کې وظایف داسې شوي وي، داسې کومه حادثې شوي وي، او یا همچنان کومو کسانو ته ستاسو درخواست ورکوئ هغه ولنریبل وي، هغوی څه صحي مشکلات لري، نو زه متیقن یم چې د ښه وکیل، تکړه وکیل په پیدا کولو سره تاسې په دې توانیږئ چې خپل هغه ایمیجیټ هغه ډیپینډنټ دغه چې دي ایمیجیټ دي، یعنې هغه لیټر کوم دغه چې دي هغه هم راوستلی شئ. د فیملیفیکیشن لپاره بعض دوستان پوښتنې کولی چې د اپلیکیشن، نو که چېرته تاسو ایمیجیټ فیملی ممبر ته اپلای کوئ، خپلې کډې ته یا خپل خاوند ته یا بچیانو ته هم تاسو کولی شئ چې د آیریش ریفیوجي کونسل نه مرسته واخلئ. هیله دې نه وي، دلته یو دوست پوښتنه کړې وه چې د خپل ځواب کې دا هم ور شامل کړمه چې د کورونو مشکل له کومه ادارې کې کومه اداره مرسته کولی شي. مطلق خیریه ادارات یا ان پی او یا ان جی اوز، نان ګورنمنټل یا نان پرافټ ارګنایزیشنز کې آیریش ریفیوجي کونسل تاسو سره د کورونو په پیدا کولو او ورسره کومه پروسه چې ده د هغې په تشریح کولو یا فارم ډکولو یا د اسنادو په پوره کولو مرسته کولی شي. او بیا نو کونسلز چې کوم دي، کاونټي کونسلز که په ډبلن کې هستئ، ډبلن کې 2 کونسلونه دي، یو سیټي کونسل دی او یو فنګال دی. نو که چېرته په اخوا سایډ نارت سایډ کې اوسېږئ، بالبریګن او بعض نور ځایونو کې اوسېږئ، برانچټاون، بالبریګن، سورج، دا ځایونه هلته فنګال مسؤلیت پذیره دی. او که چېرته بیا ساوت سایډ ته اوسېږئ ډبلن، دلته بیا سیټي کونسل مستقیما دغه کارونه پر مخ وړي. مهرباني امید خانه. ډېری ملګري دلته پوښتنې کوي د ګوتو او د هېواد په اړه. ګوره اول خو چې دی تاسو دلته خپله پوښتنه مشخصه کوئ که نه، باید مطرحه یو معلومه وي. مثال یو ملګری وایي چې زه غواړم له یونانه دلته راشم، نو دا به زموږ لپاره ډېر ستونزمن کار شي چې تاسو ته مفصل معلومات درکړو څه درته ووایي چې ته یونانه دلته راځې. بله خیر دی، تاسو دومره مرسته کوئ، دغه د طارق صاحب اکاونټ ته لږ سر ورښکاره کوئ. ستاسو ډېری پوښتنې چې دي دا تکراري. مثال تر ټولو مهمه ده، د ملګري چې دی د یو کې په اړه پوښتنه کړې ده چې زه له یو کې نه دلته راځم. خلک وایي چې ګوتې لږ مشکل لري. په دې اړه چې دی طارق صاحب بار ویډیوګانې کړي دي، لایف سیشنونو کې هم پرې غږېدلی دی. نو دا هم لږه نامناسبه راځي. تاسو هم چې دی لږه هغه کوئ، کوشش کوئ هغه اکاونټ ته سر ورښکاره کوئ، یو 2 دقیقې 3 دقیقې 15 دقیقې وخت مو نیسي او معلومات به ترلاسه کړئ. دا به ډېره ستونزمنه شي چې دلته بار دا تکراریږي او بیا سړی لږ غم شي که نه چې ملګري معلومات جدي نه اخلي. نو تاسو خیر دغه اکاونټ سر ورښکاره کړئ، هلته دا ویډیوګانې وګورئ، سر به مو پرې خلاص شي. ډېری پوښتنې مو چې دي دا تکراري دي او تفصیلي معلومات مو په یوټیوب کې بیا اچولي دي. بیا خیر دی، کله کومه ورځ په هفته کې 2-3 ورځو کې یو فلم وګورئ، هغه زمونږ او د نیازي صاحب مفصلې خبرې چې د زده کړو په اړه په نورو مواردو کې کړي دي، ساعت یا 40-45 دقیقې هلته ګورئ. بیا نو دغه مرسته کوئ دوستانو. ډایرکټ د واتساپ دغه که چېرته ما او یا نیازی صاحب او چکري صاحب دغومره وکولی شو، یعنې که هر فرد سره دلته تقریبا موږ او تاسو 15,000 افغانان اوسېږو او بیا د یو کې نه او بعد نور ځایونه هم دوستان پوښتنې کوي. نو که موږ دغه خپل د واتساپ شمېرې ټول ته ورکړو، نو فکر کوم ما نیازی صاحب او زه او چکري صاحب همدې ته کښېنو، هغه د پي سی او غوندې تلیفونونه به جوړو. نو خپل هوس او توان به کوو. دلته دغه خور بیا هم پوښتلي دي چې if Afghan admission program did not work for my sister, her family, is there any other way to bring her? ولې نه، بعضې نورې لارې چارې هم ډېرې خیره خلاصې دي. د سقوط په وخت کې یو څه ډېر امکانات وو. بعضې زمونږ درانه قومونه د افغانستان چې په هغې کې په عموم کې زمونږ هزاره ورونه خویندې وې ډېر راغلل هېواد ته.
پښتانه هم یو څه اکاډمیکس او علمي قدرونه راغلي دي چې په مختلفو ځایونو کې د هالند میشتي اوس او هغه د IRPP د لوري کېږي. نو که چېرته تاسې د IRPP ایمیل نه لرئ موږ ته ایمیل وکړئ، موږ به در واستو. خو هر فرد نشي کولی په هغې کې چې هغې ته یعنې لاره پیدا کړي یا ومني. بیا هم وایم چې تاسو باید جدي ګواښ سره مخ یاست او دا جدي ګواښ په بنا به تاسو کولی شئ چې بیا شواهد باید کره شواهد باید موجود وي تر څو تاسې ته لاره درکړي دوی او یا لکه څنګه چې بار بار ما ویلي په هالند هېواد افغانستان سره کوم خاص دغه نه لرم. موږ ډېره خبره نږدې کړې وه د جمهوریت په وخت کې چې یو کونسلیټ ته هم خبره دا کړې وه، خو بیا جمهوریت سقوط وکړ. اوس به ګورو څه کېږي. افغانستان حالات الله دې رحم وکړي. خو بیا پاکستان کې او ایران کې او دې ځایونو کې چې د آیرلند یا سفارتونه یا هم کونسلګرۍ نه دي، بیا د هغې لوري تاسو کولی شئ چې کله مثبت ځواب درځي بیا هغه ګایډلاین درکوي درته، بیا تاسو هلته ځئ، تاسو ته ټمپرري ټراول ډاکومنټ درکول کېږي او بیا سفر کوئ. ډېر افغانان دلته راغلي دي، خو باید بیا هم وایم چې جدي یو دغه ولرئ تاسې. امید خان پوښتنه ایل صاحب وایي طارق صاحب چې سلامونه، زما اسناد شته، څومره وخت بعد کولی شم آیریش پاسپورت ته درخواست وکړم؟ ښه نو اسناد چې دې شته دی وروره اوس خو دلته دا ښه نو داسې کوم اسناد لري ته اوس؟ خو اسنادونه خو 3 ډوله باندې وقربان شم. فیملیفیکیشن دغه د فل ریفیوجي لري، سبسیډري پروټیکشن لري، هیومینیټیرین لري یعنې هغه لیف ټو ریمین لري. څه شی لري؟ که چېرته لیف ټو ریمین لري 15 کاله باید صبر وکړي. که سبسیډري پروټیکشن لري بیا هم 15 کاله، او که فل ریفیوجي ولري نو هغه ستا د راتګ وخت هم حسابېږي، ستا ورځې به حسابېږي. تقریبا بعضې خلکو په کال کې هم کړی دی او بعضې دوستان 3 کاله نیسي. نو دغه معلومات سرګردان بغلانی وایي زما ورونه دلته دي، زه غواړم چې هغوی سره یو ځای ژوند وکړم، نو هغوی هوټل کې دي، زه کم کې یم، څنګه کولی شم؟ دا زیرسن دی که ولایسن دی؟ اوس دا معلومات څوک سرګردان بغلانی ته زیرسن دی، عمر دې څومره دی؟ دغه باید په دې اړه باید لږ معلومات ورکړي تر څو جواب خو زیرسن به نه ځکه جدا اوسېږي نو هغې دوسې کم کې اوسېږي. د اکامډیشن خو تاسو ته امید خانه معلومات دی او دغه سرګردان هم باید په دې پوه شي چې اکامډیشن ډېر یو لویه ستونزه ده او فکر نه کوم چې وی مني. خو بیا هم که چېرې تاسې زه دغه بار بار دا خبره تکراروم خو تاسو پرې لږ ذهن خلاص کړئ چې دغه پرایورټي کې ځان راوستل شرط و شرایط لري او هغه شرط و شرایط سره چې تاسو سمون وخورئ تاسو بیا هم خپل خپلوان که د اپلیکیشنونو خبره شي او یا هم چنان دغسې د موف کېدو خبره شي. یعنې باید کوم مشکل ولرئ، صحي مشکل ولرئ، ویر او تشویش ولرئ او هغه په ثبوت ورسوئ یا جي پي او خط درکړي درته، نو امکان لري چې تاسې هلته ورکړي. خو په نارمال حالت کې اکامډیشن ډېره لویه ستونزه ده. تاسې دوی څومره چې موږ معلومات په یو زه په راز کې یم آی پاس نه نو ډېر زیات یو بباو جوړ شوی دی انټرنیشنل پروټیکشن کوم دغه چې دی دغه چې کوي دا کورونه چې ورکوي د اسایلم سیکرز لپاره ډېر زیات جدي نیولې دا موضوع. زه هم نشته دی، ملامت هم نه دي او ډېر سخت خلک یې پکې مقرر کړي دي چې زما ورسره بیخي ذهن کار نه کوي. امید خانم پوښتنه سنگندر مسازی و is the Afghan admission program still refusing applications؟ نه هماغه ستا خبره ده. زما ویډیوګانې زما د خوار ویډیوګانې څوک چېرته ګوري؟ د نورو خلکو ویډیوګانې ولې نه ګوري؟ چېرته جنګونه ولې نه ګوري؟ افغان اډمیشن پروګرام په مارچ کې بند شوی دی قربان دې شمه او دا نو دومره د هڅو تقریبا چې 1 کال موږ پرې ریلیزونه وکړل، جمهوریت پکې موږ تاسو د لاسه ورکړه، نور ډېر کارونه وشو چې د افغان اډمیشن پروګرام ډېرې منډې تړلې چې شروع یې کړه نو نه بند شوی دی او اوس تر څو چې دا سر ته نه وي رسېدلی بیا به ګورو چې بیا څه کولی شي. خو بعضې نور لارې چارې شته دی. که تاسې خپل خپلوان لرئ، زمونږ بعضې اکثریت افغانان په عموم کې زمونږ د ژبې ورونه چې وو تکړه وو، دې باندې باید موږ تاکید وکړو. هغوی وکولی شول چې د یوې نه یوې لارې یو اداره یا ارګان سره خبرې یا کوم د دې کار چې و یا دغه یو د هغې لوري یې وکولی شول چې ډېرو هېوادونو ته د ځانونه راویستل. یعنې هدف مې دا دی چې یوازې دا هم نه کېږي چې ته اوس د وزیر ایمیل به زه درکړم، خو وزیر ته ته ایمیل وکړې او وزیر داسې نرندله سړی دی چې بس تا ته به امضا وکړي او راځه، داسې نه دی. دا بعضې لارې چارې لري، یعنې بعضې افراد او اشخاص سره کوم اداره کې تاسو کار کړی اوسېږي هغوی باید ریفرنسونه ورکړي، د هغې د طریقه باید تاسو وکولی شئ چې راشئ. ښه سیف الله سنخیل وایي فل ریفیوجي لرم، دا البته هغه د آیریش پاسپورټ په اړه چې پوښتنه کړې وه. بس فل ریفیوجي لري، تا ته ښه خبره همدا ده قربان دې شمه چې 3-4 ادارات دي
آیریش ریفیوجی کونسل کراسکیر سرچ کړه ګوګل کې اورسلا په نوم باندې ښځه ده ما هم پېژني هلته شمېره هم شته دی زنګ ور ووهه اپاینټمنټ سره بوک کړه هلته ورشه ډوبلن کې کښېنه ورسره هغه به د هغه جنیبي کارډ نه ټایم دغه وګوري بس چې الیجبل بس اپلیکیشن فارم به درکړي ډک کړه د ریکوایر ډاکومنټ برابر کړه ورته وایي سپلای ورته ولا موږ پوښتنه مو چې دی ګرانه زه کوشش کوم چې بیرته یې راواخلم ولا موږ 2 نفر راغلي وو او دواړو ته یې کوشنیر راکړه او ډکې مو کړې ورور اوس نه پوهېږم قضا دې راوړي دې سوال جواب شو راځي. اگر څه اخینه هم خو دې خبره دې رور د کامران رور سوالم جواب شو بس کامران رور ته راسه تاسو سره وګورو تاسو سوالونه به مخامخ جواب کو او کوشش به وکړو چې هغه ستاسو ریفرنس نمبر واخلو او ستاسو کیس یا فایل دوسیه هم چې چېرته وي هغه را پیدا کړو اول ته وګورو چې هلته ستاسو کوشنیر پراته دي او که نه دي که هلته پراته وي نو بیا بلې ته ضرورت نشته او که هلته چې نه بیا به څه ورته دا مشکل مونږ دوی سره په منځ کې کېږو چې ولې ټولو ته یو رقم سیستم دی او یا 2 کسانو ته چې دی بل رقم سیستم دی خو زه چې څونه فکر کوم ډېر امکان شته چې یو سوء تفاهم شوی یو میس انډرسټانډینګ شوی خو بیا تاسو راشئ را دي شو ځکه چې ستاسو مشکلات مونږ ته مهم دی او مونږ کوشش کوو چې په دې شیان باندې کار وکړو او دا کوم سوء تفاهم یا کوم شیان چې په منځ ته راځي دا حل کړو دغه یو خور امید خان او چکر چې تاسو دواړه ما نه د یاده بیا وځي په دې خبرو لا بلا کې نه پوهېږم جواب یې لا نه دی اچولی او چې زه خپله خاوند څنګه راوستلی شم دلته ما ته مخکې پوښتنه کړې نه پوهېږم کېدای شي په دې کمنټونو کې پاتې تېره شوي اوسېږي ما ونه پوښتلي وو چې تاسې سټیټس څه شی دی یعنې سټیټس په دې معنا چې تاسې کوم اسناد لرئ دلته پاسپورټ لرئ اسنادونه مو اخیستي دي د کومه طریقه دلته اوسېږئ تر څو زه تاسو ته بیا د هماغه طریقه جواب درکړم دلته خو دغه ته متوجه اوسئ چې د خور پوښتنه بیا تېره نه شي دغه جواب تېر نه شي نو موږ چې اچولی دی که نه وفا په نوم باندې وفا په نوم باندې کومه خور Janan Ahmadzawi, hi there. What's the Afghan admission program updates? So if I haven't received anything yet. تاریخ ما په شروع کې دې باندې خبرې وکړلې ډېرې مفصلې خو ما خبره بیا تکراري کېږي که داسې درته اوس دغه درکړي بیا به مونږ باندې ټاپي ماپې ولګوي چې دا ریکارډ کوو په یوټیوب کې واچوو بیا به وایي چې یوټیوب ته م غواړي خو دا د دوستانو دپاره دا 1 ساعت تقریبا 2.5 راغلي او دا 2 او 3 دېرش دي خو بس لږه دعا کوئ چې الله قوت او جرأت راکړي راته نو افغان میشن پروګرام داسې دی هر ورور چې پوښتنه کړې وه اخري فیصله دا ده چې اخري اپډیټ دا د تېره ورځ یو څه زه وغږېدم او ډېر جدي ټول تاسو کوم مشکلات یا کوم مسایل چې تر ما رارسوئ او زه حالات څېړم ټول ډېر په جدي ټکو ورسوم او ښه آګاه دی په دې باندې ښه په دې پوه دي د یوکرینینو موضوعات مې ورسره تشریح کړل د افغانستان اوضاع مې ورسره تشریح کړله د افغانانو کوم کدرونه چې وو په مشکل کې هلته دي مکاتب بندېدل او داسې نور ټول مسایل مې ورسره شریک کړي دي او پوه هم دي او دومره درته وایم چې با احساسه خلک دغه په عموم کې دغه کس چې کوم مشر دی رئیس دی دا با احساسه هم دی او د کار سړی دی او روانه اونۍ یا بله اونۍ کېدای شي وخت به نه در کوم خو په نږدې وکړي چې موږ خپل هغه سکیجول ته وګورو خپل سکیجول ته وګوري موږ ورسره ملاقاتونه لرو او تاسې خپلې پوښتنې کوم مشکلات چې راولېږئ نو 10 نه تر 12 پورې فیصلې یا ډیسیژنز ایوری ویک ډېرو کولی شي چې دا ستا درولېږي مثبتې فیصلې منفي نه مثبتې فیصلې منفي اوس پرېږدي د مثبتې فیصلې چې چا یې میټینګ کمپلیټ کېږي پرایورټي کې راځي او هغه آرډرلي کرونالوجیکل آرډر باندې چې چا مخکې کړی او چا پرایورټي هماغه به ورلیږي عمر صافی وایي اولنی انټرویو څومره وخت وروسته راځي عمر صافی دا خو فرق کوي په دې اړه چې دی کېدای شي احمد ته چې دی 3 میاشتې بعد انټرویو راشي محمود ته 5 میاشتې بعد انټرویو راشي ایچ ان انډیویجوال کیس هر انسان چې دی او د هغوی کیس چې دی فرق کوي ستاسو کیس ورکارو سره چې دی څومره کیسونه دي او ستا داستان څنګه دی د نه فرق کېدای شي د 5 میاشتو کې راشي 3 میاشتو کې راشي کېدای شي د بیخي را نشي صحیح ده نو دا فرق کې داسې مشخص نشته دی چې 8 میاشتې بعد یا 8 میاشتې بعد انسان ته اول انټرویو راځي سمه ده ګرانه یکی از همشیرهای ما سوال تنقید کردن پیشنهاد کردن یا تنقید میگی یا پیشنهاد میگی که چرا ما پشتوی ما خوب نیستن دری صحبت کنین خواهر گل اگر شما پرسش خود داری یا دری بنویسین ما انشاءالله العزیز 100% برای شما جوابتان دری
میداریم. باز هم چکري صاحب د اجازه ته چکري صاحب په دری کې بعض معلوماتونه کې اعلان دغه پکې نه استغفر الله دی بعض وختونه چې کېږي په دری کې و جواب ته بله ما لابلای سوالا تا جایی که ما میبینم با جز شما کسی که با دری سوال که مطرح نکردن، ما به خاطر ازی پشتو صحبت میکردیم چون سوالات زیادی که بود با پشتو مطرح شده بود. ما کوشش کردیم که هر کسی که به هر زبان سوال کرده جوابشون به اون زبان بدیم چون آسانتر باشه افهام تفهیم بین ما. و اگه شما سوال داشته باشین بله چرا نه، ما در خدمتتان هستیم. چون که پشتو رو صحبت میکنیم دری رو هم صحبت میکنیم. بله برای ما فرق نمیکنه دیگه. ببینیم اگه سوال شما داشته باشین لطف کردم سوالتان خب همین سوال اگر جواب کنیم باز هم همشیری خواری محترم گفتن که ما ای بیتینگ ما کمپلیت شده هدفش افغان بیشتر پروگرام هست و یعنی ما باز هم خوشبین باشم بله 100% تا که جوابتان نآمده باشه و من باز هم میگم دمو اینیشل استیجز دمو شروع هم گفته بودم که این فکر نکنین که شما اکامودیشن دارین یا ندارین، ایره فکر نکنین که شما فاینانشل سیچویشنتان is it a burden on the state یعنی فشار است سر حکومت، یعنی ایره فکر نکنین. ایره به صراحت گفته بودم و ایره کسی گفتم نمیتونه که نگفته بودی. ایره ویدیو هم جور کرده بودم، ایره در واتساپ گروپ خود و واتساپ وایس میسیج هم مانده بودم و در کمیونیتی هم شریک ساخته بودم که برادرای عزیز همشیرای عزیز ایره فکر نکنین. ان شاء الله اول عزیز خدا مهربان است، کوشش روان است که فشارات وارد کنیم که چیزا را از بین ببریم، ولی یگان دوستا ایره قبول نکردن، یعنی پورا ترسیدن یا فکر کردن که نمیشه، یا باز یایشان گفتن که هیچ امکانی نداره که آیرلند باز افغان موایحه یا فعلا که افغان میشن پروگرام است شروع کنه و باز هم تشویق و کمک شما و سپورت شما بود یا چکری صاحب و امید خان و دوستا و کدوخیل صاحب احمد ضیا جان صاحب که در امریک زندگی میکنه یک کادر ما شما هست با هفته ما همه شیشتیم و فاینالایز کردیم، خطا رو نوشته کردیم و برای وزارت عدلیه روان کردیم تا که ایره شروع کردم. وفا جان وای تاریخ صاحب وای زه آیریش پاسپورت لرم، البته پاسپورت به وای لیمریک کې اوسېږم. تاسو ورنه پوښتنه کړې چې البته دوی پوښتنه کړې چې زه خپل خاوند راغواړم. ها بالکل ښه چې نو دې ته غټ فرصت او وفا جان دی ویل ما وانوري بخني سره د غزمري افغانیار صاحب د ستړي مش په خیر علیکم السلام په خیر راغلی. زمونږ یو دغه دوستان څخه چې ډېر په فعال او اوس د بعضې مسؤلیتونو د وجې نشي کولی چې ډېر مجالس کې برخه والي. الله دې موږ تاسو ټولو باندې ورحمېږي تر څو موږ وکولی شو افغانانو ته یو څه وکړو آن د ریکارډ یا آف د ریکارډ. نو وفا جان خو نیازي صاحب فکر کوم غټ فرصت د لاسه ورکړی دی په افغان میشن پروګرام، ډېر یو غټ فرصت، خو بیا هم اخو تلی بند شوی دی. نو کولی شي چې دوی په هیومینیټیرین بیسس کې فرض که زه به د یوې ادارې نوم واخلم کرایه د شي راته د ګوګل کې نو حتما پاسپورټ چې لري زه فکر کوم تکړه وي فرنټ لاین ډیفینډر د ګوګل کې سرچ کې هغه دوستان چې افغان ایډمیشن پروګرام کې درخواست نه ورکړي او یا هم د ایجوکیشن کونسل او بعض نور ادارات سره رابطه نیولې وي هغوی ورته یا ښه شکل تشریح کړي نه اوسېږي یا خبر نه. په هر صورت فرنټ لاین ډیفینډر سره د ګوګل کې ریسرچ وکړي، فرنټ لاین ډیفینډر شماره ده دا د ایمیل دا د پیدا کړي او کوم موارد چې دي په کوم مشکلاتو کې چې ژوند کوي هغه کولی شي. او یو آی آر پی پی هم سره چې انټرنیشنل ریفیوجي پروټیکشن پروګرام چې دا نو ډېر خیره روان دی. نو ویلی شم چې سل په سلو کې نه دی، نه پوهېږم چې کار کوي، خو یو څوک تاسو باید ولرئ، یو چا سره باید تاسو په رابطه کې یاستئ. چا نه مطلب دا دی چې آیریش اوسېږي، ژورنالیست اوسېږي، یو مسلکي فرد کس د دې هېواد اوسېږي تر څو هغه تاسې ریفرنس کړي. زمونږ یو بل دوست وطندار هم دلته کامنټ کړی چې زما کامنټ تاسې نه لولی. مهرباني ګیلمن الهام هادي الهام صاحب تاسې سوال کړی چې څونه وخت کې د اسناد ورکول کېږي. په دې باندې اگر چې وغږېدلو خو داسې نوم هم د چا نه دی اخیستی چې چا کامنټ کړی یا نه دی کړی،
دا مشکله ده چې مونږ تخمین ووهو په دې کې چې تاسو ته په څونه وخت کې اسناد درکوي. شرایط فرق کوي، کیسونه فرق کوي، کیس ورکرې فرق کوي، خو خوشبین په دې یو چې انشاءالله څونه چې د تیر 3 کالو کې مونږ لیدلي دي داسې کوم کس نه دی راغلی چې هغه د یو نیم کال نه چې دی وخت پرې ډېر اوښتي، نو دا هغه حد اکثر دی، یعنی نهایي حد دی. هغه او کم حد دا دی چې بعضې دوستان راغلي دي هغوی ته چې دی په 2-3 میاشتو کې شوي دي، نو دې کې تخمین یا اندازه لګول ډېر مشکله ده. خو تاسې بس کوشش وکړئ چې یو ایمیل واستوئ ipo.info@gov.ie ته. هغه ورق کې شته د ټاپ ورق پاس کې لیکلي دي. بله ورق یې درکړي دي، هغه د پاسه لیکلي دي، هغه ته یو ایمیل وکړئ او خپل شرایط ورته ووایئ چې څومره وخت کېږي تاسې دلته راغلی یاستئ، څومره وخت هم د حاضري نه کېږي، او که کوشنیر مخکې ورکړي هغه مخکې چې 6 هفتې درکولې چې دونه وخت باید موږ ته بېرته کوشنیر راوړئ، نو هغه هم ورته ووایئ چې د کوشنیر هم څومره وخت کېږي، او مهم دا دی چې ستاسې حالات دلته افغانستان کې څه شی دی څه شی نه دی، نو په دې اساس باندې د هغوی کیدی سي یو څه معلومات تاسو ته دقیق معلومات درکړي چې ستاسې دا سوال حل کړي. سلام. ژوندی اوس شکر صاحب. ناظر صاحب دغه یو دوست پوښتنه کړې وه، فکر کوم چې رانه د یاده نشي، ما سکرین شاټ هم کړله چې څه شوله، او ما ورته ولیکل چې شی نومېده، ویل چې زما په پی پي ایس نمبر کې AFG 123 وایي چې زما پی پي ایس نمبر کې یو رقم ډیټ آف برث دی او په ورق کې بل رقم، نو زه خو نه پوهېږم افغان 123 چې ته کوم ورق خبرې کې، خو دا که چېرته په هغه انیشیل هغه وړه ورق کې ستا کوم ډیټ آف برث چې ستا دی او هغه لیکل شوی اوسېږي، نو بیا ته کولی شې چې پی پي ایس نمبر کې اصلاح کړې، ځکه دا د پی پي ایس نمبر اشتباه کړې ده، هغه ستا حق دی. او که چېرته بیا تا وروسته د فکر سوچ درغلی درته په لومړۍ ورځ د غلط ورکړی، اشتباه دې ورکړی اوسېږي، او په پی پي ایس نمبر کې دې بیا صحیح کړی اوسېږي، فکر دې کړی چې دا خو دا صحیح کېږي، نو دا بیا ته باید یو څه شواهد اسنادونه راوړي تر څو دوی درته اصلاح کړي. او یو بل فکر کوم یوزر اکاونټ بیا ویلي دي چې ویلي دي چې تاسې دا انټرویو ولې د سره پورې اخیستل کېږي، نن ورځ به ښودلي. بالکل دا پروسه شته دی، ما ته کوم اپډیټس راغلي وو، اخرینی اپډیټ دا و چې یو ورځ یو څو ورځې به دا وي او بیا به تر جنوري نه وروسته پورې بیا شروع کېږي، او د دې هدف دا دی چې لکه څنګه مې تاسو ته په ویډیوګانو کې هم ویلي وو، بیکلاګ دی. بیکلاګ په دې معنی چې ډېر زیات اپلیکیشنونه او دا د نوم او دغه ټول راټول شوي دي، فشار پې ډېر دی، نو دوی د سرډۍ په ورځ هم سیکشن 35 چې کوم ورته ویل کېږي او دا انټرویو او دا مسایل ودا کېږي. نو خوشبینه یم انشاءالله العزیز په نږدې کې به امید خان هم موږ سره دغه دروند بار چکري صاحب او د دوستانو سره اخلي، د آی پي او د بعضې مسؤلیتونو کې به انشاءالله العزیز دعا ورته کوئ چې بس دا کار شروع کړي او ملا ورته وتړي. مننه، خوشحاله اوسئ. طارق صاحب، وارث خان وی hello, I'm recently transferred to Waterford City. How could I transfer myself back to Dublin? وارث خان، تر ټولو مهمه دا باید په پام کې ونیسئ چې نن سبا په آیرلنډ کې د سکونت یا د ځایونو ستونزه ډیره زیاته ده او دا حکومت ورسره لاس او ګریوان دی، او دا څه پټه خبره نه ده. بله دا که بیا هم د دې برسیره تاسو غواړئ ټرانسفر ریکویسټ وکړئ، هیره دې نه وي چې تاسو باید قوي شواهد او اسناد ولرئ چې تاسو مثال ولې له واټرفورډ نه ډبلن ته ځئ، ریفرنس لري، ریکمنډیشن لري، ډاکټر نه لیټر لري، وجوهات یعنی شواهد او دلیلات چې دی دا بیا ډیر کلک او کوي. له هغې نه وروسته دا تاسو کولی شئ پاس ته ولېږئ، خو له هغې نه بعد هم دا سل په سلو هغه نه ده چې هغوی به تاسو ته مثبت جواب درکړي، ځکه چې دوی هغه نوي خلک چې دلته راځي هغوی ته ځای نشي پیدا کولی، ستونزو سره مخ دی. نو فکر نه کوم چې دا د دوی اولید دی چې خلک نن سبا له یو اکوموډیشن سنټر نه راوخلي بل ته یې راولېږي. نو ګوډ لک، خدای دې وکړي چې دوی ستاسو د اپلیکیشن کنسیډر کړي، خو ډېر زه خوشباور نه یم ځکه زما دا شخصي تجربه ده، ما دا کار کړی او ډېر قوي اسناد هم را سره ول اټیچ مې کړل، ایمیل مې کړل، خو هغوی هغه دلیل
ولې چې دا ډیر واضح و چې نن سبا دوی له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي، نو نشي کولای چې ما له یو ځینه بل حتی دوی امید خان چې خبره دې په ګل بدله یم دی که فکر دې کړی اوسېږي یو څه وخت مخکې بعض افغانان بیخي دلته د فرانسې او د بعض نورو ځایونو غوندې په سړک پاتې کېدل که نه، نو دغه مشکل جدي وخت دی، لوی مشکل دی. بالکل. نو که څوک په سړک پاتې کېږي فکر نه کوم چې دا د دوی ترجیحات شي چې سړی له یو ځای نه راوخلي اکوموډیشن سنټر نه بل نه باید هغه خلک چې هغه بېکوره دي هېڅ ځای نه لري هغوی ته چې د ځای پیدا کړي. نو انشاءالله مطلب به مو اخیستی وي. 9 میاشتې شوي چې راغلي یو فامیلي کور نه پیدا کېږي. مهرباني که تاسو راهنمایي کړئ واټرفورډ کې اوسو یوزر 6222 بلا بلا بلا. نو تاسو کولی شئ چې په واټرفورډ کې خو فکر کوم مشکل خو په ټول عالم کې د اکاموډیشن او د ځای او د کور، خو په واټرفورډ کې به زه بیا هم کوم مونږ چې استازي لرو زه به تاسې چا سره نه پوهېږم په واټرفورډ کې بس تاسې مونږ ته یو ایمیل وکړئ، تاسې خپل مشخصات راولېږئ، زه به مو بعضې استازو سره په ارتباط کې کوم او کوم ادارات چې دي خیریه نن پرافټ چې دي زه به د هغې په اړه هم معلومات کوم چې کومه اداره تاسو سره مرسته کولی شي. تاسو یو ایمیل وکړئ، دا کوم مشخصات هم چې دي یا مشکلات هم چې دي دا پکې ذکر کړئ، خو لطف کومه هیله نه کومه چې دغه موضوعات موږ ته په انګریزي کې رالیږئ تر څو زه وکولی شم چې یعنې ډېر زیات ایمیلونه راځي. امید خانه ته خو شاید یې حالې چې دا واتساپ او دا مسایل یعنې بیا رانه دغه کېږي، نشم کولی چې د رسیدګي ورته دوستانو مو کې مونږ وکړو، دغه په انګریزي ژبه رالیږئ تر څو مونږ وکولی شو مستقیما زه هغه اړونده چارواکو اداراتو خپل استازو ته ولیږم. مننه. نبیلا پایز سلام، لطفا داریم صحبت کنیم با یا مسلمان هستن که هیچ پشتو نمیفهمن. ممنون. خب بیره خو یک دفعه فکر کردم که چیز کردیم سرش، بازم هم کامنت بالا فکر کنم بیا پاس لیک لاندې بیا کامنت کړي. نه زه هغه ټول کامنت یو چې دی زه نه غواړم. نه بیا هغه خو ربرشان توضیح دادیم که سر دی وقتی که ما میتینگ ها می داشتیم همین قسم پیشنهاد ها می آمدن، باز هم میگیم کسی که سوال در پشتو میکنه کوشش میکنه در پشتو برسان جوابش بده، در انگلیسی میکنه در انگلیسی برسان جواب میتیم. مگر در این پرسش شما را بیای باید داری به خاطر که شاید همون دوسته که سوال خود در همون زبان نوشته میکنه به این معنی است که او راحت است با اون زبان. بل زه کوشش کوم چې د چا هغه I have a 6 month ago I sent question paper and I don't get the answer. ملنګ هیڅ بالکل په سوال دی پوه نه شو ګرانه چې دا څه معنا چې بس ما ورته شپږ میاشتې مخکې کوېشنر ولېږلی و. So the easiest way, you know, the option or whatever the way you have is you can just go to the Irish Refugee Council and they can email for you. That's it. آیا چې څوک افغانستان پاسپورټ ولري ایرلند کې ټراول ډاکومنټ اخیستلی شي؟ مننه. منصور نیازی وایي څه وایي وبخه که څوک وایي پاسپورټ لري افغاني پاسپورټ ایرلند کې ټراول ډاکومنټ اپلای کولی شي که نه؟ نه قانون دا نه وایي، قانون دا وایي چې که چېرته ته هیڅ پاسپورټ ونه لري نو بیا ته کولی شي ټراول ډاکومنټ لاسته راوړي. که چېرته ټراول ډاکومنټ ته درخواست کوې نو هلته سیکشنونه دي، ته باید په صراحت ووایي چې ته پاسپورټ لري که نه لري، او که لري نو تر ډېره بریده زه چې څومره آګاه یم ته باید خپل پاسپورټ دوی ته ور سبمیټ کړي ور وایستی. نو ټراول ډاکومنټ هغه افرادو هغه درخواست کوونکو هغه مهاجرینو ته ورکول کېږي چې کله ته پاسپورټ ونه لري. هیله دې نه وي چې دا پروسه مخکې ډېره په دې اواخرو کې د جمهوریت په آخر کال کې ډېره زیاده مغلقه وه، پیچیده وه، ځکه مونږ خو دلته سفارت او کنسلګري نه لرو. نو مونږ مستقیما چې کله په 2020 کې د سفارت سره دغه شو داخل شولو په دې مواردو کې، نو ډېر فشارات هم پې واچول، حتی دې ته مو دا خبره ورسوله چې یو فرد بیا دلته تعین کړي د افغانانو دپاره په ایرلند کې، دا چې بیا سقوط وشو بخښنه غواړم، او د سفارتونو کم کارونه چې وو هغه په هغه شکل نه دي. یوازې 100% کاریګر یا سټاف دوی هلته لري، ځکه مرکز سره دوی رابطه نه لري، یعنې د وزارت خارجي سره د بهرنیو چارو وزارت سره رابطه نه لري. نو په همدې خاطر بیا دوی یعنې هدف مې دا دی چې دوی ریجکشن لیټر غوښته بغیر د صرف ثبوت دپاره ستا دپاره چې څنګه و پروسه پخوا دا سقوط شو، اوس خو هر څه بند دي، سیستم ګډوډ دی. نو دوی موږ هم
ورته تشریح ورکړله چې اوس دا ډیره غیر منطقي نه ده چې ته د افغانانو ریجکشن لیټر د سفارت نه وغواړي. نو پخوا مطلب د ټراول ډاکومنټ د لاسته راوړلو لپاره باید تا د سفارت نه ریجکشن لیټر راوړی وي چې تا ته پاسپورټ نه درکول کېږي. او که چېرته بیا تا سره پاسپورټ و نو بیا خو دا ډیره معلومه خبره ده، واضح خبره ده چې هغې ورته هلته لیکل چې دا سړی خو پاسپورټ لري، نو ټراول ډاکومنټ یې نه ورکوو. مننه. ارزو البته ارزو وایي سلامونه ورور، څنګه یې؟ زه کولی شم چې د فرانسې اسناد بدل کړم. نو ارزو جان ستړي مشي، درته ویو د فرانسې اسناد پاسپورټ هو تر ډیره بریده بدلولي د اروپایي هیوادونو اسانه دي، خو زه نه پوهېږم چې ستاسې اسناد نه هدف آیا سټیټس د ریفیوجي سټیټس سبسیډي پروټیکشن او دا مسایل دي، که هغه وي نو نه هغه مشکله ده. هغه بعضو هیوادونو یو څه وخت لپاره اسانه کړې وه په تېرو یوه دهه کې، کاناډا یو څه اسانه کړې وه او هلته باید تاسې باید یو څه وضاحتونه ورکړی وي چې د کومې وجې تاسې نه غواړئ په اروپا کې پاتې شئ. نو بیا آیرلنډ او فرانسه او دا هیوادونه خو ډېر نږدې دي، هغه کوم ادعا چې ته کوې چې د مشکل کې هم نه، هغه بیا دلته ډېره چلېږي نه، نو اسناد نه کېږي خو پاسپورټ کېږي. هادي الهام وایي مړه د جینکو کمنټونه لولې اوس مونږ پرېږدئ. خو ته دې پوښتنه وکوئ هو په ځناوره، نو موږ خو باید حق ورکړو خویندو ته. خور چې دومره جرات کوي دلته راځي پوښتنه کوي، خو د هغې باید لومړی خور هم ورته وي. نه پوهېږم چې تاسو په کومو سوچونو هستئ. نه پوهېږم ګرانه، دلته چې دی ښځینه نارینه ټول زموږ لپاره یو رقم دي. کمنټونه ډېر دي، بعضې کمنټ سکرول شي دا اوس ما مخامخ پیپر دي. نه پوهېږم چې د طارق صاحب شخصي ژوند کې څومره کارونه یې، څوک چې دلته فامیل لري د هغوی به څومره کارونه یې. زما خپله شخصي کار دی، د ملګری راته داسې کوي، زه ورته یم صبر وکړه. نو دلته بس یو څو دقیقې به نور امید خان دغه کوو، چکري صاحب په لمانځه ولاړ دی او د مازدیګر لمونځ خو تاسو ته بهتره معلومه ده زر قضا کېږي. نو بس دا کومې پوښتنې پاتې یا ډېر زیات کوم دوست بیا خفه نه شي. علیکم السلام منصور خان ته علیکم السلام، یم ستړی مه شي ګرانه، الله دې وکړي روغه جوړه شي. ټولو دوستانو ته علیکم السلام، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. الله دې وکړي څه معلومات مو درکړي اوسېږي. نو نیازی صاحب یو څو دقیقې به دغه وکړو، بیا 3 بجې کېږي. نو ها مننه. یوزر اکاونټ وایي زمونږ یو هیوادوال ته نن انټرویو اغلی، دا څنګه خبره ده؟ ولې په ویکند کې انټرویو راځي؟ مخکې هم تاسو ته چې دی طارق صاحب په دې اړه ویلي چې دلته د هفتې په ورځ هم چې دی، ځکه چې کار ډېر دی، بوج ډېر دی او دوی غواړي چې د بوج سپکي، د هفتې په ورځ هم چې دی فعالیت کېږي، آی پی او کار کوي، نو انټرویوان یې اخلي. دا د حیرانتیا خبره نه ده، سمه ده. تاسو یو واتساپ ګروپ لرئ سهار وایي، که امکان لري څنګه یې جوین کړم، لینک شیر کړئ. مننه. زما البته ما په دې اړه ویډیو هم جوړه کړې وه سهاره، نو ته کولی شي هلته راشي. زه به بیا کوشش وکړم چې یو نوې ویډیو جوړه کړم او د هغه واتساپ لینک چې دی هغه ډیسکرپشن کې واچوم. سمه ده ګرانه. سلام برادر، من نو آمدم در لایف. میشه بگوین که چرا جواب افغان ادمیشن استاپ شده؟ اوه نو. خب بازم خداوند برای ما صبر استقامت بده. اخیرین فیصله شامی است برادر قند که با فشارات چقدر که امکان است، امکانات ما داشتیم، ما چقدر در دست ما بود دیگه از 10 تا 12 فیصله ها را هفته روان کرده میتونه و این فیصله ها مثبت هستند، یعنی منفی درش هیچ نیست، مثبت جوابا ان شاء الله العزیز. یا ایریش لیگل چی شو نیازی صاحب کدام لینک کا شیر کرده بود، فکر کنم منیر ناصری صاحب شریک کرده و استودیو نوشته کرده بود. نه ما او ایمیگریشن نیست، اونجا گفته بود که دیپارتمنت جاستیس رقم هیچ وقت نگفته. این معلومات ما که امروز از وقت صحبت میکنم و برای شما هفته گذشته آتیر هفته و فکر کنم نیازی صاحب 5 شو کنه، نو امی هفته ما اگر 12 روان کرده باشه، یعنی ما خب یک در حکومت هست که وا امروز در ارتباط هستیم، یک در کمیونیتی ما شما هستیم، تقریبا در حدود 6-7 تا ما دوستا رو دیدیم که جواباتشان آمدن مثبت، یعنی 12 دیگه آمدن. هر هفته چیزی که میگم 12 یعنی این رئیس نوش که هست یعنی دیپلماسی نمیکنه، بازارتیزی نمیکنه، میگه ما برای شما دروغین تایم فریم داده نمیتونم که ولا تا end of January I'll solve all the cases. نو این رقم نیست. و اینا گفتن مانه که یکی از وجوهات دیگهشه، دلایل دیگهشه که چرا کیسای رقم شدن، یعنی ما خودم هم شخصا دیدم یک چند کیس هم برای ما روان کردن، نشان دادن که حتی وکلا اشتباه کردن در اپلیکیشن فارم.
آینو که اپلیکیشن فارم خیلی طولانی بود، 45 ورق بود، ولی هم با شما فکر کنید که اما آخرین ورقایش در 12 ورقی بود، او ریپیتیو کوئسشنز بود. اگر کسی با 2 نفر اپلای میکرد ضرور نبود که 8 ورق دیگر را پر کنی. تو باز اگر برای 4 نفر درخواست میدادی باز باید مکمل اپلیکیشن فارم خودت پر میکردی دیگه. آخرین چیز همین است که از 2 تا 12 هر هفته فیصله را روان میکنن و خوشبین هستیم که اکثر افغانای ما جواب مثبت بگیره. مننه ژوندی اوسې طارق صاحب. ښه، ډبلیو مخلص وای ما ته په پی پی اس کې انډریج لیکلی. سوال د مشخص نه دی چې پوښتنه څه کول غواړي. شهریار صاحب وای I didn't get something, we didn't get your question. پوښتنه دې نه ده راغلې ګرانه. پاس په چرته کړي کنه I didn't get something. سلام. Okay, I came before 1 year ago and I did section 13 interview in February and still section 13 د کړي دا and still. ها صحیح ده. بس صحیح ده. نو کوېشنر چې دی ولېږلی دی شهریار صافی تا چې کوېشنر ور سبمیټ کړی اوسېږي څومره وخت ښودلی دی؟ فبروري نه په دې خوا څومره میاشت کېږي وا نیازی صاحب؟ ښه تقریبا 10 okay, so it's better to go to the Irish Refugee Council. They will definitely help you. او که هغوی بیا سره مرسته نه کوي یا حتما کوي هم ایمیل درته کوي بیا موږ ته هم یو ایمیل وکړه اول لاړ شه Irish Refugee Council ته، ځکه موږ خو داسې رضاکاره خلک یو، هغوی ته همدا وظیفه ده چې هغوی ته څه روزي روټي پیدا شي. ښه، لس دا 12 څه مطلب؟ لس تر 12 څه مطلب؟ لس تر 12 فیصلې اپلیکیشنونه درخواستونه په دې به پوه شوي یاست یوزر اکاونټ. نو بس لکه څنګه چې نازی صاحب تاسو ته دوستان ناست 3 بجې شو اگر چې موږ خو دا پروګرام د 1 ساعت لپاره تنظیم کړی وو نو بیا ول خیر سره راځو به تاسو کوشش کوئ د واتس اپ ګروپ د نازی صاحب سره هغه کې به تاسو اضافه شئ حتی هغه دوستان چې کول شي د افغانانو نمائندګي وکړي استازولي وکړي علمي وي کار وکړي نازی صاحب شاید حال چې ټول ته زموږ دغه خلاص دي دروازې خلاص دي ټول را کولی شي مشري دي وکړي دا د پروګرام خو مطلب راشئ راګډ شئ او پوښتنې دغه تنظیم کوي په انګریزي ژبه راولېږئ په فیسبوک پیج ته هم رالیږلی شئ ټویټر ته هم رالیږلی شئ ایمیل ته هم رالیږلی شئ او که چېرته استازو سره هغه دوستان چې استازو سره په رابطه کې دي کنټینیو کړي هغه کولی شي چې د استازو سره رابطه وکړي او واتس اپ ګروپ جوین کړي او خپلې سوالونه بیا هم انګریزي کې راولېږئ. امید خانه بس ته راشئ راب که ورورنو. مننه. تر ټول څنګه چې طارق صاحب یادونه وکړه تاسو هم چې د موست ویلکم هر یو تاسو راتللی شئ. هغه واتس اپ ګروپ دی هغه به بیا زه شیر کوم لینک به زه شیر کوم تاسو راتللی شئ خپل هم فعالیت کولی شئ. کوشش وکړئ چې هغه ملګري په یونیورسټیانو مکتبونو کې یا نور د کمیونټي سنټرونو کې تاسو هلته هستئ فعالیت کوئ له هغه چې معلومات راواخلئ د خپل هیوادوالو ته راوړئ تر څو هم ثواب شي هم خرما. سمه ده. د خپل هیوادوالو سره مرسته هم کوئ. مننه چې دلته راغلی شرکت مو له موږ سره وکړه او هیله ده چې څوک خفه شوي ناستئ. پوښتنې ډېرې وي چکري صاحب طارق صاحب چې دی حتی کوشش وکړه چې ستاسو سوالونو ته جواب درکړي. که د چا کمنټ تیر شوی او موږ نه یې لوستی له تاسو بخښنه غواړو. تاسو کولی شئ د طارق صاحب اکاونټ ته لاړ شئ. دا ستاسو پوښتنې اکثره تکراري دي هلته په مفصله توګه تاسو ته جوابونه درکړي دي. نو یوټیوب دی او همدا رنګه چې دی په ټیک ټاک کې چې دی ویډیوګانې جوړې کړي. نو ډېره زیاته مننه. هیله ده چې څوک خفه شوي ناستئ. چکري صاحب له تاسو هم مننه. خوشحاله اوسئ او بیا لیدو په هیله. خوشحاله اوسئ. ښه وخت. تشکر از تمام شما هموطنان عزیز ما. 1 ساعت 1.5 ساعت ما رو تحمل کردید و کوشش میکنیم که هرچی معلومات نو یا کدام پروگرام های نو که اینا رو دست بگیرن پیش از پیش بر شما معلومات بدیم یا در جریان پروگرام ها چیزی که به دست بیاره و همراه شما شریک بسازه. خدا کنه جوابایی که ما دادیم قانع کننده بوده باشه و در ضمن چیز معلومات که ما در دسترس خود داشتیم ما امور شریک ساختیم دیگه. بر فعلا که از خداحافظتان. خدا نگهدارتان. انشاءالله تا دفعه بعدی سلامت باشید.